She's out on a work, she was down green. وږي ملاله Wait for husband the fall, take it for ooh. Marang, apa de bana bani wale kidnap kuma. Yilla killa halku. The mashu masala wale. The mangdakanu masala wale. The katmunu masala wale. Yilla killa halku. The mashu masala wale. The mangdakanu masala wale. The katmunu masala wale. ولګه وقاره دا خو ماماره غلی دی کټملو مساله د وسره د سپږو مساله د وسره ستا په دې سر کې دومره سپږې دي که نه بېګا دې ماته راچولې دي ورشه د سپږو مسالې ترې راوړه لالا په ما کې سپږې کم دي خو بس تو وینو بس پیسې راکړه چې راوړم درله وقاره دا والان سپږو مساله راوړه او زر راځه نو سیده لالا راوړمه کار خو مې په مسالې پسې ورولېږو زه به ورته لږ ارام وکړم Tu wasi yung machine rauzi ka na. Okay na bigita na kama. To kon ba kayo? Wala ka mashuma. Sabi pa ka dre. اما د سپږو مساله راله کا بچیا سپږو مساله خو زما سره په دې بیت کې ختم شوې ده هلته زما سره کور ته راځه هلته به دې درکړم ماما ما ته مې پلار قاریږي چې د چا سره به نسې او که دلته در سره یي نو راکه راله هلکه دا بچی خو عزت کوي یا دې زګي نه بوټه پکار دي په دې مې بوټه کوم او د ځان سره مې بوځه خپل کور ته Maasin ko na bilus ako. Choice pa na kandal tagbuza na. Suka van bramishing. Baste la kadiri chakardu waling. وږې اما ماله روټۍ Tale da horag bandubas ko man. A few moments later. She's out on a work, She was down green. Okay, bastiga. Dawalan, dawran. دا خو مردار چرګ دی دا زه نه خورمه ماله غوښه راوړه Kadahuri no uhura. Zamun sara nur sanishta. The will for us was a tour is for palki. Paleke munga tapa how. ولکه دا خو ټیم ډېر ناوخته دی وقار خو بهر ته وتی و دا خو ډېر ټیم وشو او د وسه پورې رانلې یله کله خلکو یو ضروري اعلان واوره په کله کې سړی راوتې دی واړه خوري جوړې وقار دغه سړی خور تختولی دی بهر ته پسې ورځمه ګورم یې 3 hours later. وقار خو ما ډېر ولیدو خو چې وقار به چېرته تلې روټۍ به یې خوړلې او که نه اوس پسې چل کېږي ولکه بلالوړې خپی مړه مشره څه به درته ووایم هغه رور مې تللی و په سپږو مسالې پسې او د اوسه پورې کور ته رانلې مخه پکې هلته پیر بابا ناست دی په تاسو رول پیدا کړي دا خو دې راته ډېره ښه خبره وکړه همدا اوس په پیر بابا پسې ورځم دم دې دانا خوی به هندوانه ولې به ولې جاړې مړه پیر بابا څه به درته ووایم زما کشرې رورو د سپږو دوایي راوړه او اوس ورک شوی دی او په کلي کې تېرې اعلان دا وشو چې سړي خواره راوتي دي واړه تختی نو زما سره ټینشن شو چې زما غرور یې چېرته نه یې تختولی پیر بابا تو راله سغم وکړه که نه رور راله را پیدا که ورځه او زه ضرور غم کوم زه صحیح ده پیر بابا
کس په ټیشن کې دی خپل د جوړه ورور پیدا کړم ته ورور شیرو خو تختور او شیرو خو ډېر خطرناک دی ورسې مو وینا ورته وکړم زما وقار به کم ځي وقار به روټۍ خوړلې او که نه او پیر صاحب تاسو راغلی ساو ما پیدا کو او یو شیرخور تختور او شیرخور ډېر خطرناک دی کسې پټو ترې وبخله ریمونې سپي دي چې باندې شیرخور جوړ شوی و دغه شیرخور هم زاروستان والا به بوتل کې بند کړی و یو ظالم بوتل کولاو کړی و او شیرخور ځې راپاڅېدلی و دا شیرخور په دې کلي کې یو معصوم نه پرېږدي څه هغه هغه تختولی پیر صاحب زما ورور چې سړخور تختولی دی نو اوس په څه کوو هیڅ ټیشن ونه کړي ما سره دا شته دا واله به دې کې زهر میلاو کړی دی او شیرخور ختم شي پیر صاحب دا خو دې ډېر ښه کار وکړو چې په دې بوتل کې دې زهر میلاو کړه دا به اوس سړخور له ورکړو خپل رور به هم رازاد کم او نور ماشومان به یې تړلې هغه به تیم رازاد کمه چیا ما پیسې راوړېږه یو ځان نه لاړو ما ورځمه چې سړخور وګورمه چې دا زهر وله ورکمه حکومت لیدل تان حضور زمان نور ماشومان کدنپ کوما چې له ویلفورس پکې بیا 5 ټیټه راکون لالا ته چېرته یې زه خو سم وږې شوې یم د ولږې له سم مړ کېږم د وسه پورې خو وقار پیدا نه شو او دا خو شپه شوه را باندې اوس په څه کومه هله په دې کور کې خو رڼا ده ورځمه د شپې مدد تې غواړمه په دې کور کې خو رڼا ده ورځمه مالک ته یې وینا کومه چې د شپې دپاره راله ځای راکئ خانجي شپې دپاره راله ځای راکئ مسافر یمه وقاره دا خو ته لالا تا چې ماله پیسې راکړې چې د سپکو مساله راوړه نو هغه ماما ما فلګل د روزا کو چې خپل کمبل ته روزانه څو کابندران شي نه مړه وقاره دا خو ستا سره ډېر غټ زیاتې شوی دی خو ته هېڅ فکر مه کوه زما سره پلین شته په دې بوتل کې پیر صاحب زهر اچولی دی چې کله هغه سړیخور راشي نو دا به وله ورکې هغه به هېڅ ته مړ شي او بیا چې دی زه به ته هلته انتظار کوم هغه ځي ته او هلته به بیا راشي زه صحیح ده لالا نو زه هلته انتظار کوه صحیح ده دغه کار میلان شو د وی په ورځ د فالټې کې په لکه سړی خور خو مړ شو چې خپې وباسو